غزني کې د رادیو جوان له لوري د همغږۍ د پیاوړتیا او د ورزشي استعدادونو د موندلو په موخه د فوټسال سیالۍ د غزني، بامیان، میدان وردګ او دایکنډي ولایتونو د ټیمونو ترمنځ جوړې شوې چې په وروستۍ لوبه کې د میدان وردګ آزادۍ ټیم د بامیان المهدي ټیم ته 2-1 سره ماتې ورکړه. د سیالیو د تنظیمونکو په وینا دا لوبې به د هیواد په 8 زونونو کې ترسره شي. تر دې دمه دا پروګرام په 6 زونونو کې ترسره شوی او ټاکل شوی چې راتلونکی پړاو به په شمال ختیځ زون کې د تخار ولایت په کوروتوب ترسره شي. حدوداً 1 ماه میشه که این رقابت‌ها در افغانستان در حال برگزاری هست. میانه 8 زون افغانستان برگزار میشه و تا حالا 6 زون در رقابت‌ها مقابل همدیگر به میدان رفتند که در هر زون عموما 4 تیم 5 تیم مقابل همدیگر به میدان رفتند. در کل نبرد نماینده‌های فوتسال 34 ولایت افغانستان از نقاط مختلف افغانستان هست. این رقابت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و قرار است که هفته بعد ما در زون شمال شرق افغانستان به میزبانی ولایت تخار رقابت‌ها را برگزار بکنیم که ولایت بدخشان، تخار، کندوز و بغلان مقابل هم دیگر به میدان خواهند رفت. هدف از برگزاری مسابقات با معنای ما یکی هستیم، از یک وطن هستیم، از یک کشور هستیم، فرق بین این و آن نیست. یعنی ما میخواهیم که یک تشریک مساوی بین ولایت‌ها را به وجود بیاریم، با در ضمن همدلی، همپذیری داشته باشیم در امورات. هدف از این مسابقات ارتقای سطح ورزش فوتسال در سطح افغانستان است. ورزشکارانو او د دې سیالیو ګډونوالو ځوانانو د دا ډول پروګرامونو له جوړېدو خوښي څرګنده کړه او د د ځوان نسل د یووالي او هڅونې په لور یو مثبت ګام وباله. دوی له اړوندو بنسټونو څخه وغوښتل چې د ورزشکارانو لا ډیر ملاتړ وکړي او د ولایتونو په کچه د معیاري ورزشي میدانونو جوړېدو ته پاملرنه وشي. بر رشد فوتسال و فوتبال بسیار کمک میکنه و همچنان جوانان تشویق میشه تا از مواد مخدر یا دخانیات دور باشن و در یک فضای سالم بتونن که امو پیشرفت ورزشی خود داشته باشن و این بسیار مهم است در یک جامعه که همگی سالم و سلامت باشه و به صحت خودشان مفید است. نو که دوی وکولای شي د نوې نسل د اقتصادي لوباج نه لږ زره ورسره همکاري وکړي او هغه وکړي نو انشاءالله چې دا مشکلاتونه به هم حل شي او د سالونو په باره کې مثلا ستاندارد سالونونه نشته. هر ځای کې مثلا که ډېر کم سالونه وي چې له هر حساب نه مجهز اوسي مثلا هغه اوسي او په دې حساب کې سالونو په حساب کې مثلا لږ موږ سره همکاري وکړي ستاندارد سالونونه جوړ شي. د ملي فوټسال پروګرام د رادیو جوان په نوښت د هیواد په 8 زونونو کې پیل شوی دی. د دې طرحې له مخې له هر زون څخه یو غوره ټیم پایلوبي ته لاره پیدا کوي چې هلته به د افغانستان د فوټسال سوپر جام سیالیو کې د نورو زونونو له ټیمونو سره لوبې کوي. د دې پروګرام اصلي هدف د استعدادونو موندنه او د ملي یووالي پیاوړتیا د ورزش له لارې ده.